په دغه افغانستان کې پښتني لباس او طور طریقه د قدامت نخا او پښتو ژبه د جهالت نخا وا یو داسې خارجي کلتور چې هغه سره د افغانیت هیڅ سروکار نه و په زور او اقتصادي غلامۍ او د اقتصادي غلامۍ د لارې په پښتنو افغانانو تپلی شوی په نتیجه کې پښتو ژبه تاریخ او کلتور په خپل ټاټوبي کې د اجنبیت د سلوک مستحق شو د پښتنو دا حال دی چې اکثر لوستي پښتانه انګریزي اردو فارسی او نور ژبې لیکلی او ویلی شي خو پښتو نه لیکلی شي او نه ویلی شي مونږ چې په کومه سیمه کې د یوې پیړۍ نه زیاته موده د پیرنګیانو غلامۍ کې تېره کړې ده د هغې اثر به په ژبه او کلتور لازم کېده زمونږ اقتصاد د بل په لاس کې و او باید دا خبره یو اتل حقیقت په حیث باندې ومنل شي چې کوم قوم په اقتصادي ډول آزاد نه وي هغه قوم په سیاسي او کلتوري ډول د ازادۍ دعوا نشي کولی افغانستان د پښتنو افغانانو دغه لرغونی او تاریخي ټاټوبی چې د یو قومي وحدت نه لاندې د امونه تر اباسین او د چترال نه دربولان پروت دی د رقبې په لحاظ د بر صغیر او مرکزي اسیا ترمنځ پروت یو فراخ او لوی هېواد دی الله جل شانه دې سیمې ته په هر لحاظ ډېر درانه کتلی دي اقتصادي وسایل ډېر زیات او ډېر ارزښتمند دي په معدنیاتو کې اوسپنه کویلا سکا تانبا سره زر یورینیم قدرتی ګیس او د پټرولو وسیع ذخایر لري د ځنګلونو دولت یې بې حساب دی او ورسره داسې پراخه دشتونه او د کروندې مرکز ځمکې د کروندې ځمکې شته چې که د امو او د اباسین اوبه ورسېدې نو افغانستان د ټولې سیمې د خوراک ضروریات پوره کولی شي ټوله آبادي د 15 کروڑو ترمنځ ده او سړي سر ځمکه یې په ایشا کې د ټولو نه زیاته ده په معدني او زرعي وسایلو پټ او معمور دغه هېواد صرف له دې امله د غربت او افلاس ژوند تېروي چې د وسایلو انکشاف یې تر اوسه نه دی شوی خو دا انکشاف او معدني او زرعي وسایلو نه د کار اخیستلو لپاره علم او سیمه ییز امن ضروري دی پښتون افغان قوم د سکندر اعظم نواله تر نن ورځې پورې وسله د لاسه نه دی اخی تقریبا هر 50 کاله پس دا قوم د یوې نوې پېښې سره مخامخ دی او هم دغه وجه ده دغه د ده د اجتماعي پسماندګۍ وجه ده پرله پسې جنګونه او بین الاقوامي سازشونو زموږ د قومي پرمختګ لار نیولې ده خو له بده مرغه د کال 1803 نه پس زموږ قومي وحدت هم زموږ نه واخیستی شو کله چې قومي وحدت حاصل و پښتنو افغانانو علم تر چین تبت او ملیشیا خور کړی دی د برصغیر د عالمانو بزرګانو مجتهدینو ډیر لوی اکثریت د افغانانو پښتنو دی د برصغیر به د خپلو مسلو د حل دپاره افغانانو ته کتل نن پښتانه افغانان د تقسیم په وجه د سیمې د ټولو قومونو نه په علم کې وروسته پاتې دي نن زما په نزد په پښتون افغان قوم کې یو جمدی احساس غړېدلی دی هغه احساس دا دی چې د پښتنو افغانانو د دې ټولو ستونزو او مسلو حل قومي وحدت دی اگر چې په لرو برو ګڼو پښتنو افغانانو مشرانو او پوهانو کې دغه احساس د وخت د تقاضو مطابق وده نه ده کړې خو زما دا ایمان دی چې د تاریخ څپېړې به دا ټول د قومي وحدت مرکزیت ته راغونډوي زه نن یو ځل بیا په جار وایم چې قومي وحدت زموږ فطري قانوني او عیني حق دی په دې منځ کې بله لار نشته زمانه اکثر دا تپوس کېږي چې قومي وحدت به څنګه ترلاسه کېږي زما جواب دا دی چې د وحدت لار به وخت په خپله راوباسي که د یو جرمن سیاستمدار او پوهان نه چا د جرمني د یو کېدو نه یو میاشت مخکې تپوس کړی وي چې جرمن قوم به څنګه یو کېږي نو چې څرنګه یو شو دا به بیخي چا په ګوته کړی نه و همداسې حل به وخت ډېر زر پښتون افغان د قومي وحدت لپاره په خپله راوباسي ضرورت صرف د دې خبرې دی
چې پښتانه افغانان د ملي وحدت جذبه جمدی وساتي. دغه جذبې ته د تکمیل لپاره د عملی صورت ورکولو کار به وخت په خپله وکړي. فی الحال زه د پاکستان او افغانستان د حکومتونو نه په ډېره کلکه دا غوښتنه کوم چې د کرښې دواړو غاړو ته پرتو افغانانو پښتنو ته بغیر د کاغذونو نه د تګ راتګ او د تجارت ازادي ورکړي. په آخر کې زه یو ځل بیا د دې جرګې منتظمینو ته د زړه له کومې آفرین او شاباسي وایم او د پښتون افغان قوم د بریالیتوب او وحدت دعا کوم.